پیغمبر علیہ السلام ورته ویل چې ما ته ورکړه وکړه. دی ورته وایي چې نه ورد الله نه کولاوم. پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل چې ګوره یو وخت به داسې راځي نن خو ته بره ولاړې زه لاندې ولاړ یم. یو وخت به داسې راځي چې زه به بره ولاړ یم ته به لاندې ولاړې. نن چابي تا سره ده زه تا ته مینت کوم. یاد ساته یو وخت به داسې راځي چې دا چابي به ما سره وي او ته به ما ته مینت کې. وی دی عثمان ابن طلحه شیبی ورته وویل چې زه داسې رس کچرې راغله زما په ژوند کې نو دا به د قریشو د مرګ او د هلاکت رس به وي. داسې رز د قریش د تباهۍ رز به وي چې ته به زما په ځای باندې ولاړې او ستا په لاس کې د خانه کعبې چابي به وي. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام روان شولو چې کله د مکی معظمین لغوندې بهر ووتلو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام واپس راتاو شولو مکی طرف ته هجرت ته چې کله روانو خانه کعبې طرف ته یې وکتل. او بیا یې وفرمایل چې اطیب و احب الی ای مکه ته په ټولو ښارونو کې ټولو کې پاکیزه ښارې او ای مکه ته ما ته ډېر محبوب یې. که چېرې دې خلکو نن زه د دې خپل کلي وطن نه نه وی ویستې نو زه به کله هم د دې ځای نه به نه تلې او دا کعبة الله به ما کله به هم نه پرېښستلې. او په سترګو کې اوښکې وې او مکی طرف ته کعبة الله طرف ته یې کتل او دا کلمات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوله مبارک باندې وو. پیغمبر علیہ السلام لاړلو مدینی منورې ته. روایاتو کې راځي چې په 8مه هجرۍ کې چې کله د فتح مکه موقع وه پیغمبر علیہ الصلاة والسلام بطور حکمران داخل شولو مکی معظمې ته. طواف بیت الله یې وکړلو. د هغې نه پس صحابه کرامو ته وفرمایل چې د خانه کعبې چابي راوړئ. اوس عثمان ابن طلحه چې و نو هغه پټېدو را پټېدو چې دا خو به اوس چابي را نه واخلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایاتو کې راځي چې صحابه کرام ورپسې واستول. دی یې راوستلو او دې ته وویل چې چابي راکا. چابي ورته دی ورکړله مجبوره و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بطور حکمران داخل شوی و. صحابه کرام ور سره و. د کفر خاتمه وشوله د بیت الله او د مکې نه. پیغمبر علیه السلام وی داخل شولو خانه کعبې ته. بوتان پراته وو هغه ټولې بهر وغورځول. خانه کعبه یې ووینځله عبادت یې وکړلو. اوس چې کله په بهر رابطو شو نو د هر صحابي خواهش دا و چې نن بهترینه موقع ده او د خانه کعبې د چابي د خدمت دا ماته ملاوېدل پکار دي. حضرت عباس را مخکې شولو د الله محبوب چابي ماته وسپاره. زمونږ په خاندان کې د حاجیانو خدمت پخوا زمانې نه را روان دی چې مونږ د زمزم خدمت کوو سقایا اوبس کوو په حاجیانو باندې. چابي زما حق جوړیږي چې ماته ملاو شي. حضرت علی را مخکې شولو ای د الله محبوب چابي ماته راکا. زما پلار د بیت الله خدمت کړی دی نیکه مې کړی دی. زه د دې ډېر حقدار یم چې دا د کعبې چابي ما سره وي او زه منجبر یم. پیغمبر علیه السلام چې راووتلو دروازې ته نو لاندې وکتل عثمان ابن طلحه ولاړو او هغه ټوله خبره را سره شوه چې د هجرت په موقع باندې چې پیغمبر علیه السلام تلو دی بره و پیغمبر لاندې و. چابي د دې په لاس کې وه او پیغمبر ورته التجا کوله. اوس پیغمبر علیه السلام په لاس کې چابي ده او دی لاندې ولاړ دی سر یې ټیټ کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې عثمان اوس وایه تا ته ما ویلي وو چې یو موقع به داسې وي چې دا چابي زما په لاس کې به وي او ته چې په کوم ځای باندې ولاړې هلته به زه ولاړ یم.
اوس تو ویا اوس تو سوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چابی را واغستله او عثمان ته ورکړله چې چابی زتانه نه اخلم نن د نیکۍ ورځ ده نن د وفا ورځ ده نن د خیر او د ښېګړې ورځ ده چا سره د ظلم او د زیاتۍ ورځ نه ده د چابی تا سره ده ستا په خاندان کې ده تر قیامته پورې ستا په خاندان کې به وي او تاسو نه به څوک هم دا چابي به نه اخلي او که چېرې چا واغستله نو هغه به ظالم به وي مغه چابي په مغه شیبي خاندان کې را روانه ده او تر قیامته پورې دی سره به وي د سعودي عرب بادشاه سره هم دا چابي نشته دی د خاندان سره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سپارلې ده شیبي خاندان